دویمه مسئله تحقیق فی بعض معتقدات ابن تیمیہ. دا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ پنافی کبیر کی یو قول فیصل کردے پمین دا اقوالو کی پا حق دا ابن تیمیہ کی. اغوائی چی باز خلقو دتا دا کفر و دا زندقات نسبتو نکڑی او باز خلقو دے امام و مجتہد و متبع گنل. نویزدتا امام نوائما مجتہد نوائما در پارا آرا دی رائی دی چیاغی کے دے منفرد و متفرد دا تمام امت دا اسلافنا. البتہ قول پا زندقات و دا کفر دا دهم نکو دا غرائے دا. باقی دا دن بعد معاصرین دا دسر چیو امام سبکیو من الشافعیہ او علامہ سمہودیو دی دوارو پخپل زمانہ کی دا ابن قیم پا دور کی دا ابن تیمیہ پکلک مقابلی کری فاہا آرا و منفردو کی چی ابن تیمیہ لرلی. اغین رستو چی سمر محدثین دی سوا دا یوسو کسانونا لکا امام زہبی چی پا فن دا تاریخ و دا اسماء رجال کی یوسا مہارت لری، فن دا فقہ وغیرہ کی بیا غمرہ ندے. یا ابن کثیر من الشوافع چی دا بیا شاگردو دا ابن تیمیہ یا ابن قیم. نو اصلا ابن تیمیہ دا دری شاگردان لری و دری واڑا شاگردان دیر زیاد تصانیف لری. نو خلقو تا بیا پتہ نوی چی دا شاگردان دا چا دی دا غی پا قول اعتماد کئی. یو دا غین ابن کثیر دی. ابن کثیر دا ابن تیمیہ دا شاگردان خاص نا دی. نو بعضی مسائلو کی اگر که دا اگر دیر رنگ پی نو خطلے خو بیا هم دا استاز پا شاگرد تاثیر وی. مسئلہ دا تکفیر دا ابوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی ابن کثیر کردی دا پال بدایہ کی دا اثر دا شیخ دا دا پدک اخکار شو. خود معجزاتو پا باب کے بیا ابن قیم و ابن تیمیہ دیر زیاد معجزاتو تا دا وضع قول کئی موضوعی و ضعیفی گنی. ابن کثیر بیا مخالف دے گا کوشش دا کئی چی معجزات کا پا ضعیف سند سروی دا تعدد دا طرق نئی قوی کی حسن درجی تے ورس. خو بیا ہم دا ابن کثیر دا کتابونو سر اسے احتیاط پکار دے کہ یو چم مسئلہ دا سی چی دا اسلافو دا احنافو دا اصولو دا سنت خلاف ولی دلے شوا دا ابن کثیر قول دا قبول نشی ذکر چی دبانی اثر دا ابن تیمیہ دے دا شاگر. دویم دا شاگردانو دا دن امام زہبی دے دی. وس امام زہبی تاریخ و اسماء رجال کے دیر شہرت لری. خدا دا شاگرد خاص دا ابن تیمیہ دے. لکہ سنگ چی دا شیخ توسل بالزوات جائز نگرنن دا عقیدہ دا خپل موا دا شیخ تاثیرو پا دبان پدی وجبان توسل دا آدم علیہ السلام پا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مستدرک کی صحیح الاسناد گنی، لیکن پا تلخیص کی امام زہبی وی موضوعنا دا قول تب اس اعتبار نہیں نہ پر اوی جرح کئی نہ سڑے خائی بس موضوعنا ذکر چی دا دخپل دا شیخ تقلید کرده دے و دا قول تاثیر دے پا دوانی. دا شان ابن قیم ابن جوزیہ دام چی دے دا شاگردان خاص نہ دے خو بالکل دا غا پلاڑو رنگینو سوا دیوی مسئلینا چی مسئلہ دا حیات برزخی دا خواص لرا او عوام لرا او مومنین لرا تنعیم دا پارا او کافرین لرا دا تعذیب دا پارا دا دا حیات برزخی پا مسئلہ کی دا خپل شیخ مخالفو او دا روح کتاب تقریبا دا خپل شیخ پر دلی کلی. نو دا شاگردانو دا کتب سرم لگا احتیاط پکاروی. بیا دا ابن کثیر شاگرد چے دے ابن کثیر دا ابن تیمیہ شاگرد دے. بیا دا ابن کثیر شاگرد چے دے حافظ العراقی دے.
کم چې د احیاء علوم تخریج کړي بیا داغه شاګرد چې ابن حجر اسقلانی دی داغه شاګرد به ابن حجر اسقلانی دی نو تقریبا ابن تیمیہ د ابن حجر اسقلانی شیخ الشیخ شیخ جوړیږي د شیخ حافظ العراقی داغه شیخ ابن کثیر داغه شیخ ابن تیمیہ نو اگر کدا خو کلک شافعی المذهب او د اهل سنت نو او د تعطیل او د تشبیه په مسله کې بالکل یو جانب ته ذهاب نه وکړي خدغه اړخ نه تاثیرات شته د اقوالو کې سو وخیدل ورته پکار وی حتی کې د ابن حجر سے هم وخیدل پکار دی چې دلته د شیخ د هغه چا شاګرد دی چې هغه داوی سره سنا سره تعلق او تړاو لري بعض علما دلته پاکستان کې رئیس الزنادقه ابن تیمیہ یو کتاب لیکلی هغه ورته د زندقانو رئیس وای دا رائے د په حق کې شیګان لري او حتی کې د بریل علما اکثر هغه د په حق کې د رئیس الزنادقه قول لري او زمونږ د حضرت سے مریدانم بازي په دې مسله کې چکلک تلی دي نو داسې نسبتونه کړي دار چا خپل آرا دي رائے دي څه دلیل بلري څه بوای زما خپل رائے دار چې ابن تیمیہ ته امام ویل مجتهد ویل مقتدا ویل په دین کې سره د وجود د ائمه 40 دا دلالت او گمراهی ده چې هر کله ائمه 40 ده او د امت اجماع او اتفاق پر باته ائمه او د دنه سیوا سمرا لوی استنی د دین او د حدیث موجود وي د چا مذهب مرایج نشه نبی د ابن تیمیہ مجتهد ګڼل او هغه د سلورو مذهبونو خلاف پنځم مذهب ګڼل او داغه په اړه جزئیه کې رائے ته اعتبار ورکول حالدار د خپل مقلد د حنبلی فقه د په فروع کې او وی دا سکله یو سړی په فروع کې او مذهب کې داخلي خو په اصولو کې خارج وي لکانن سبای شاعتیان په فروع کې ځان احناف غني لیکن په عقایدو کې معتزله دي یا قدریه دي نو دغه شان دیم په فروع کې حنبلی وو په عقایدو کې بعضی مسائلو کې د جهمیه رائے اختیار کړی دا په بعض مسائلو کې د مشبهه مجسمه رائے د اختیار کړی دا مجسمه وغیرہ وغیرہ د دغه اقوال عبارتونه تاسو ته په دې ورقه کې ما ذکر کړی دي چې کوم علما په دني وکی کړی دي واغه د رائے وی او پای کې د متفردو اسلاف کې د سر سوګمرګری نو یو کار په فتاوا کې د خو اعتماد به پینې شي کولې د چې هر خبره کوي د رائے نو لندو الفاظو کې اخلاص کی چې پدی باندې اجماع د خلف او د سلف علماء دا عبارت ډیر زیات وي او خکار باغی کې د عمده علماء او مخالف اقوال موجود دي پسترګي پټي وي دا اجماع د خلف او د سلف د پدی یو لفظ بل ډیر زیات وي دا د صحابه او د تابعین او د هغه چا چې په قول اعتماد کیږي دغه په اقوالو کې نشي لکه دا دوی چې وایي چې دا شی نشي دا الفاظ هم ډېر استعمالي نو زه دلته بعض معتقدات د ابن تیمیه ذکر کوم زما اعتراض د په علم نه دی چې دی عالم نو فجید عالم د هر فن ماهر دایمو د اقوال جامع حافظ د حدیث خو دا چې واضح علم ذریعہ د نجات ګرځي نه ګرځي دا خو جدا خبره ده نو که خدای بخلی نو مونږ خو څه خفور باندې نه یو چې ولې بخله دي خدا اقوال بعضی داسې دي چې سخت اهل سنت د اقوالونه بعید چلیدلې دي او بعضی داسې تفردات دي چې هغه تفوه په باندې سړی کیم نو یریږي چې زه د ایمان نه خلاص نشم نو دا ټول دا موضوع چې ما زیر بحث کړه فقط طالبانو تاسو ته یا علماو ته یا چې ریکارډ نظمون غواز اوري که عوامي که خواصي چې د کتبو د مطالعه سره احتیاط وکړي اعتماد په مکوئ مې ګورئ او که یې ګورئ نو په دې نظر مې ګورئ چې دلته به ظاهر خبرې نه فایده اوچتوم ځکه چې داسې رای لري چې هغه رای کې به تا د اهل سنت د عقیدې نه واړئ نو دا بعض معتقدات د ابن تیمیه دي بس اول درء تعارض العقل والنقل اولا انفرادی قول ده چې پاغي کې د بعض الفلاسفه معیو القول بقدم جنس العالم دون فرده امت پدې متفق دی چې عالم
کئی جنس دے کئی نوع دا کئی فرد دے حادث دے څه شی دے حادث دے کئی جنس دے کئی نوع دا کئی فرد دے حادث اصلا ابن تیمیہ دا خبری تا زور وری ورکی چی جنس دا عالم قدیم دے نوع قدیم دا فرد حادث دے دی خبری تا دے ولی زور ورکی دا دا پڑیرو کتبو وہ کتابونو کی دا خبر دا نمنقول دا درء تعارض العقل والنقل دا دا کتاب نم دے اول جلد 310 صفحہ دا ثم بعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادثا كما تقوله الكرامية وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديما گورا ودا دا کرامية ومذهب دے چھ نوع تحادث ہوئی دا ځان نه تپل دی ګوري دا خبره ده دا د اهل سنت و اجماعی عقیده ده چې عالم مع نوعه و مع جنسه و مع فرده دا حادث پرد فلاسفو کی دا ویلو چې فلاسفه دوه ډلې شول دغه وخت کې یو ډله فلاسفو چې هغه عالم مع افراده او مع نوعه قدیم وګڼل خو مراد د افراد نه زوت نه یو مراد د افراد نه غماده واخستا اجز لا يتجزا چې ورته دی وی آغا وی قدیمه دا او آغا وا نو دا آغی نا بعد چی کم دے نو بد اشورو شو دا آغی سر ترکیب دا اجزاو شو نیو ڈل دادا چی دا نوعی او دا داغی مادی دا قدم قائل دی او دوی منوع دا فلاسفو دادا چی دی مادی تا حادث ہوئی خود نوعی تا قدیم ہوئی ابن تیمیہ پا دی مسئلہ کی پا کرامیہ و تا پلا دا عقیدر فلاسفو و دا دویم جماعت او ابن تیمیم دا عقیده دا فلسفیانو خپل کړه په وجم په یوم چې ولې دا خبره کوي دا مقصد څه دی خدا دا عبارت دی ګوره اما اکثر للحديث ومن وافقهم فانهم لا يجعلون النوع حادثا دي نوع تحادث نوعي بل قديما ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من افراده دي فرق کوي چې نوع غیر شی دی او فرد غیر شی دی اول خطا سوچو کہ وجود دا نوع بدون دا فرد نسنگ متصور دے چرتا شتا دے چی انسان دیوی او زید عمر بکر و دا طول افراد دی نوی شتا دے چی حیوان دیوی و افراد دی نی ہوتا نو تسنگ قدیم نوع گانی و فرد نگانی التبیا او نوع قدیم گانی و فرد نگانی و فرد پا کسنگ کہتا نو دغا بیا پا درء تعارض العقل والنقل اول جل وشپیتم صفحہ کے سوئی لیس فی القرآن ما يدل علی البتتا فاذا قدر ان الاقوال هو الحرکت فمن این فی القرآن ما يدل دلالتا ظاہرا على ان کل متحرک محدث ویکسوک دا اعتراض دربانی کی چفر تعالی نزول سماع الدنیا تدے قائل لے کنا پا نزول دا حرکت سر قائل لے ویکا سوک داوی چی دا حرکت خدا خو حادث دے نو ایتور تو یا این فی القرآن ما يدل دلالتا ظاہرا عنا کل متحرک محدث دا چاویلی چی ہر حرکت والا محدث دے او ممکن یا ہر حرکت والا ممکن دے وان الحرکت لا تقوم الا بحادث دا چاویلی چی حرکت نقائمی گی مگر حادث و ممکن پوری وان ما قامت بالحوادث لم يخل منها چا پوری چی حوادث قائم شنو آغا خپل دا حادثین خالی نوی داوی چاویلی وان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث چی سوک دا حوادث خالی نی اغا حادث دے دا چاویلی وین فی القرآن امتناع حوادث لا اول لها قرآن کریم کم ذکر آغلی دی چی دس حوادث نشتا دے چی آغیتا دی اول نوی لا اول لها چی اول دنی یعنی دا خبر غلط را چی سوک کوئی چی حوادث آغلی چی لا اول لها داوی قرآن کریم کی نشتا دے حادث دی اول بولری نوع دی یعنی حوادث دا قدم دے قائل دے حوادث دا قدم قائل دے نکل عالم مقصد بانی تاسو پویم دے قائل دا دے دے چی باری تعالی عیاذم باللہ جالس علی العرش دے دا عرش چی تا پوستنا خلقا وقت پا مناظرہ کی کڑی دے چی دا تا قدیم گنی کا حادثی گنی دا سر نور لارا نو دلتا کوي چې دا حادث ګڼم نوی چې دا عرش نو نو خالق چرته و دلته دی نور گیر شوی په مناظره کې د سره ډېرې مناظرې وخت کې شوي دي
متکلمینو کړي ور سره محدثینو کړي دې کې راټینګ کړي و دي چې کله په مناظره کې د باچا د وړاندې د محبوس پاتې شو د باندې 2 کاله جیل او خطب یا د باچا د وړاندې متکلمینو راګیر ک په دې کې چې ته جالس علی العرش غني یو وخت کې د عرش نو خالقو کنو د چې په دې جیل کې کینا سنو دا سوچ وکړه چې اوس د دې اعتراض نه څنګه ځان خلاص کم نو چې راوته نو دا قول اخکار ک چې نوع او جنس د عالم قدیم ګڼم او فرد حادث ګڼم دا د تفکر کړو چې بل مناظره پیښه شو چې الکه ته باری تعالی جالس علی العرش غني او دا عرش خو حادث دی وینه دا چا ویلی چې عرش حادث دی دا عرش نوع خو قدیمه ده ګور دلته دا فرد او د نوع فرق دیږي کې وکړه دا عرش نوع خو قدیمه ده خالق او عرش ورسره لکه دغه عرش چې دا ته یادې دا وینه دا حادث ګڼم هلته په باندې علما را پورته کېدل چې لکه عرش ته قدیم وي تعدد د قدم قائل شو دا خو د کفر عقیده و نه دې عرش ته خو قدیم نه وایم نو څه شي ته قدیم وای نوع ته وی قدیم وایم بس یو عرش ولته د چې دا قول کړي چې د نوع قدیمه ده او پر حادث ده دا دغه مناظره کې د ګیریدونه بعد تفکری په جیل کې کړي دي او د نوع او د فرد فرق وکړه چې فرق وکړه نو به دا قول وکړه چې نوع قدیمه ګڼم او فرد حادث ګڼم نو فلهذا عرش نوع قدیمه ده نو باری تعالی سره عرش او چرته او عرش ور سره بس امغه عرش باندې خالقو دا عرش دا وصل ته نه دا وای حادث دی دای رستو پیدا کړی دی بل یو عرش نوع عدد اخلمه چې نفس د عرش پر څه اطلاق کیږي کنه په تخت اطلاق کیږي د عرش دغه نوع عدد قدیمه ګڼم دا صرف هغه د جالس علی العرش کې نه دی نه وختو نو دا غي د پاره د تعویل جوړ کا یو خطرناک عقیده د ابن تیمیه چې د ټولو مد د اسلاف مخالفه او د فلسفه او د دویم جماعت متبعو چې نوع او جنس د عالم قدیم دی او فرد حادث دی دا په امت مسلمه کې د چا عقیده نه و اشارات المرام اول جلد یوصل ونوی صفحه د علامه بیاضی الحنفی اغا په نوع او جنس د عالم مع فرده په حدوث باندې دلایل وی په اخره کې وی فبطل ما ظن ابن تیمیه من قدم العرش كما في شرح العدوديه باطل شو هغه چې ابن تیمیه ګمان کړی دی چې عرش قدیم دی کما فی شرح العدودیه دا د تصنیف دی په دې کې په دې باندې تصریح کړي ما مخکې وی درته چې ګوره د صرف د دغه ضرورت د پاره دا قول کړي او دا خبره د معقول خلاف ده معقول بالکل خلاف ده وجود د نوع او د جنس او د کلی بدون دغه جزئینه نشي کېده دارنګ علامه بدرالدین زرکشی په تشنیف المسامع سلورم جلد شپږ سواد درشمه صفحه کې ذکر کوي اتفاق المسلمین على كفر من يقول بأزلية نوع العالم مسلمانان متفق دي په کفر دا هغه چا چې وایي نوع د عالم ازلی ده یا قدیمه ده فقال بعد ان ذكر ان الفلاسفه قالوا ویلی چې فلسفه ویلی دي ان العالم قدیم بمادته وصورته او بعض وایي چې قدیم الماده محدث الصوره ده ما نصه وضل لهم المسلمون في ذلك وكفروه او دا فلسفه چې دي مسلمانانو گمراه ګڼلي او کافر وته ویلي په دغه خبره کې چې دوی ماده او نوع او جنس ټول ته قدیم ویلي دي هم دغه شان فتوا د حافظ ابن دقیق العید قاضی عیاض المالکی حافظ زین الدین العراقی حافظ ابن حجر د دې ټولو نه منقوله ده چې امت متفق ده په حدوث د عالم مع نوعه او مع فرده باندې
دارنګ فتح الباری دویم جلد 12 جلد 202 صفحه ابن حجر سے دای چون کې شیخ الشیخ راته نو ډیرو ځایونو کې نوم نه اخلي، بعضې کتابونو کې غوسه شوی دی نوم یې ورته اخستی، بعضو کې خو اکثرا نوم نه اخلي، خو په اشاره کې خټه کوي. او د ابن قیم چې دی دا خو نوم اخلي، چې کوم ځای کې مخالف دی ابن حجر صاحب د ابن قیم نوم اخلي، خو د ابن تیمیه نوم بیا نه اخلي، اشارتن برابروي. د عبارت دته غوږ شه. قال شیخنا العراقي، تاسو ته حافظ عراقي د شیخو هغه شاګرد د ابن کثیر او شاګرد د ابن تیمیه. قال شیخنا العراقي في شرح الترمذي الصحيح في تكفير منكر الاجماع. دا خبره دی ولي وضع کوي دلته. ابن تیمیه وایي چې منکر د اجماع کافر نه دی. الصحيح صحیح خبره، منکر د اجماع کافر دی. تقید بانکار ما يعلم وجوب من الدين بالضروره كصلاه الخمس، ومنهم من عبر بانکار ما علم وجوب بالتواتر، ومنه القول بحدوث العالم. د اجماعنا پنځه منځونه دي، چا ویل چې پنځه نه دي کافر دی. د اجماعنا هغه شی چې وجوب په تواتر ثابت وي هغه دي. د اجماعنا قول دی بحدوث العالم، د اجماع په دې چې عالم حادث دی. وقد حكى القاضي عياض وغير الاجماع على تكفير من يقول بقدم العالم. قاضي عياض اجماع نقل کړی دا پدې باندې چې څوک د عالم د قدم قائل شي کافر کیږي. هغه په شفاء دویم جلد 606 صفحه کې دا ذکر کړی دی. وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم. قطعیت سره مون فیصله کو چې کافر دی هغه څوک چې عالم تقدم وایي او شک فی ذلک، دې کې شک لري هغه مو کافر دی. علی مذهب بعض الفلاسفه والدهریه، دا د هغوی مذهب دی. بیا ابن حجر سے بہت اشارہ کړی دا. وحق القاضی عیاض وغیر الاجماع على تکفیر من یقول بقدم العالم. هذا شفاء عبارت ما پیش. وقال ابن دقیق العید وقاها هنا من يدعي الحسق في الماء. ګور ابن دقیق عید دا د معاصر دی. ابن دقیق عید دنه لږ رستو دی. هغه وسه حالت هغه نوم نه اخلي خو خی برابرۍ ښه. وقاها هنا من يدعي الحسق في المعقولات. سخلق دی چې دعوه د مهارت کوي په معقولاتو کې. ويميل الى الفلسفه، میلان فلسفه دوس ابن تیمیه یادوي. فظن ان المخالف في حدوث العالم لا يكفر. عالم ته چې څوک حادث نه وای کافر ورته نه ویل کېږي، په دې کې مخالف شوي. لأنه من قبیل مخالفة الاجماع. وی ځکه عالم ته حادث ویل په اجماع ثابت دي، او مخالف د اجماع کافر نه وي. وتمسك بقول ان منکر الاجماع لا يكفر على الاطلاق. دین استدلال کړي حتى يثبت النقل بذلك متواتر صاحب الشرع چا ثابت نه دی. اوس وی ابن دقیق عید وی وهو تمسك ساقط. دا تمسك ساقط د استدلالنا اما عن عم في البصيره او طعام، یا په بصیرت کې عام دی په زور ځانړون کړي دی طعام تکلفا. لأن حدوث العالم من قبيل مجتمع في الاجماع والتواتر بالنقل. لکه حدوث د عالم یوازې اجماع نه د تواتر بالنقل هم دی پکې. دارنگی محمد مرتضی الزبیدی فی شرح الاحیاء چه اتحاف سادت المتقین پاول جل یو سلسلورت صفحہ کی لکی. ومن ذلك قول بقدم العالم وزلیتی فلم يذهب احد من المسلمین لا شيء من ذلك. چاچه قول کړي ده په قدم د عالم یو د مسلمانانو دیتا ذهاب نه دی کړي. ناولین خطرناک عقیده د ابن تیمیه د قدم د نوع العالم او د جنس العالم حتی کې د عرش د قدم نه قائلو. خپل د تجسیم عقیده په ثابتوله. د ډیرو ځایونو دا بوی ښکاره کیږي. بخاری شریف کې یو حدیث دی
کم خلق چې وایي چې ما سوا الله ټول حادث دي، دا حدیث د بخاری پیش کړي په کتاب بدء الوحی کې مذکور دی، کان الله ولم یکن شیء غیره، و خدای تعالی هیڅ شی نو، لم یکن شیء کې شی نکره ده کنه، او نکره په سیاق د نفي کې افاده د عموم کوي کنه، نو دا حدیث صریح په دې کې دی کنه چې یو باری تعالی و هیڅ شی نو، نه عرش او نه کرسی و هیڅ شی نو. دا حدیث بخاری کې یو بل ځای بیا په نور الفاظ باندې موجود دی، کان الله ولم یکن شیء قبله، و خدای تعالی او مخکې تنه شی نو، دام حدیث دی ښه. لم یکن شیء غیره، او دویم دا لم یکن شیء قبله، په دې الفاظو د حدیث کې تغییر دی، یو کې راځي لم یکن شیء غیره، دنه غیر څه نو، دویم کې دا دی لم یکن شیء قبله، دنه مخکې څه نو. ابن تیمیه زور لګی ترجیح د دویم روایت لرا، هلکه دا چې اوس د قدم قائل نه دی ته زور ولې ورکې، هغه حدیث په در رد کوي کنه، دی وی دا حدیث چې سند په لحاظ ډیر قوي دی، دواړه بخاری کې موجود دي، بس دته دا حدیث خوند ورکوي چې لم یکن شیء قبله، مخکې تنه څه نو، اگر که د سره ماعي د څه وو خو مخکې تې څه نو. ګوره داسې ځایونو کې چې د استدلالات کړي په حدیثو کې دغه دا د دنه غبوی راخیږي چې د حدوث د قدم د عالم قائل دی کنه، کنه وی قائل هغه حدیث په رد کوي د عقیده باندې، دی وجه هغه حدیث نه دی حدیث ته ترجیح ورکوي. فتح الباری د لسم جل 410 صفحه کې ابن حجر سوی اندغه حدیث باندې خبرې کوي ښا، کان الله ولم یکن شیء قبله، فقال فيما حاول ابن تیمیہ من ترجیح هذه الروايه على تلك الروايه توسلا الى عقیدته. ابن حجر سے وای ودا قص ابن تیمیہ کړه دی چې لم یکن شیء قبله لم یکن شیء غیره، دا حدیث چې پاغي راجح ګڼل دی، وې د ځان رسول خپل عقیده ته توسلا الى عقیدته من اثبات حوادث لا اول لها، چې دسه حوادث ته چې اول نه لري، یعنی ازلی دي، دسه حوادث ته چې اول نه لري. وس ابن تیمیہ به سوی دا ابن حجر سے سوی، وهذه من اشنع المسائل المنسوبه له، د تډیرو مسائل انفرادی نسبت شوی چې د درای دي، خو بد مسله هغه دا چې ابن تیمیہ ته منسوبه ده، اشنع د مسائل دا چې د نوع د عالم د قدم قائلو، دا تعدد دا قدیم شو کنه، او تعدد د قدیم خو په اتفاق د علماء باندې کفر لازمي، خو اصلا د باغ افراد تقدیم نه ویګنی سوچ فلسفي او بیا دهریو، خو به نه غنل افراد نه غنل، نوع د قدیم غنل. فن د فقہ حدیثو کې سیرت کې ډیر ماهر، خدای علم کلام او دغه د فلسفه او د منطق په عباراتو کې د بالکل خطا شوی دی، د دې د فن نه په دیو کې د کمزوري نوع وجود بدون د افراد نه د سره لري نه، چته وجود لري، چته موجوديږي په خارج کې، چته یوی قدیم کې او بل حادث کې، چې نوع د موجود کله افراد څه شوږي، افراد وجود کې نوع څنګه شو. دا اوله جزئیه تاسو ته ما په ورقه کې لیکلې ده، دا اوله مسله شنیعه چې ابن حجر سے ورته اشنع د مسائل منسوبه له ویل ده، دا بد عقیده ده، د امت کې د پسې چا ذهاب نه دی کړی، زه وهابیان به پسې نه کوي، دوی هم شرمېږي چې وایي، لکه مال اوس د وهابیانو په کتبو کې نه دي لیدلي چې باری تعالی او نو دغه عرش مور سره یا حادث نه ده، دا ما دوی په کتابونو کې لیدلي.
دویم بد عقیده چې منصوبه دل روا اغا جواز د قیام الحادث مع الله تعالی د باری تعالی پوری د صفات او د حادث او د قیام د قائلو جائز دي چې صفات د حادث د خالق تور کول شي چې عبارت ده د حرکت او د سکون و غیره نه او د جلوس نه د ضحک نه د سنه دا ټول جائز دي چې خالق تور کول شي. منهاج السنه دویم جلد 152 صفحه ده. په دې مسله کې چې قیام د حوادث او ترزات د باری تعالی د جائز ګڼل مذهب د هاشمیه او کرامیه هغه ته د ذهاب کړو. منهاج السنه دویم جلد 152 صفحه کې دی وایي فإنا نقول انه يتحرك من دا قول کو چې خدای تعالی خوځيږي وتقوم بالحوادث والاعراض حوادث او اعراض د پوری قائمه دي شي کسو کوئی چې نشي کېده فمد دلیل علی بطلان قولنا زمونږ د قول په بطلان څوک څه دلیل پیش کولای شي نه ده قائل دې د دې څه اشارتن نه صراحتن د خبره داوا وای کولا